صاحبه نور چې د پنجاب اوسیدونکې ده او په پښتو فلمونو ډرامو ډانسونو کې کار کوي او پخش ډانسونه کوي. نن سبا یو تازه ویډیو راغلی چې ډیره غلطه ده او ټول بدن یې پکې ښکاري چې ټول خلک یې ډیر غوسه کړي او تنقیدونه پرې کوي. خو صاحبه نور څه وایي راځئ په ویډیو کې وګورئ. خو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې که تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی لږ درسه ضرور سبسکرایب کړئ، د ګونګرو نښې سره هم ووهئ. ښه ملګرو، د صاحبه نور یوه غیر اخلاقي ویډیو راغلی چې په سوشل میډیا یې شیر کړې ده چې په یوه کمره کې یو هلک سره په بیډ کې پرته ده او یو بل کس دې ویډیو کړې ده. صاحبه نور ورته وایي چې مه کوه دا ویډیو، خو هغه هلک ورته وایي چې ولې ته یریږي؟ بیا ورته صاحبه نور وایي نه زه نه یریږم، دا هلک خو زما زړه دی او هسې هم ورسره واده کوم، خو اوس دا ویډیو ښه خبره نه ده. بیا ورته هغه هلک غیرت ورکو او ورته وایي چې زړه دې دی نو ولې یریږي؟ بیا صاحبه نور وایي ښځه نه یریږم او ویډیو کوه. صاحبه نور په دغه ویډیو کې بربنډه پرته ده او یو هلک پې پروت دی چې کمبل یې په ځان راخوره کړې ده او نیم بدن یعنې سینې او لاندې خپې یې بربنډې ښکاري او کله ورله پکې خوله ورکوي او کله یې غېږ کې نیسي. خو داسې ښکاري چې د شرابو په نشه کې وي ځکه ډېره په بد حالات وي او په ویډیو په هوش کې کله هم یو انسان داسې د ځان سپکاوی نه کوي. خو دا ډمان دي دوی ته دا وړې خبرې ښکاري او هر هغه کار کوي کوم چې دوی ته سم ښکاري. ځکه په دغه ویډیو کې هم ورسره دغه کار کړی. نو ملګرو، دغه ویډیو په سوشل میډیا ډېره ښکته پورته کېږي او خاص کر پښتانه یې پکې بدنام کړي ځکه چې دواړه پکې پښتو وایي، خو اصل کې دا خو د پنجابۍ او په شرم یې هېڅ کار نشته ځکه دا غلط کارونه ورته هېڅ غلط نه ښکاري. دوستانو، که ویډیو د چا په کار وي نو چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو مخکې شیر کړئ او په کمنټ کې ولیکئ نو ویډیو به ورته سینډ کړم.